بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسن یم او د لټون بنیر سره حاضر یم. د ټولو نه مخکې موږ د الله رب العزت ډېر زیات مشکور او ممنون یو، کوم ذات الهي جل جلاله و عما نواله چې په داسې حالاتو کې یو ځل بیا موږ ته یو لویه خوشحالي د لوی اختر په شکل کې راکړه. زما لخوا د لټون بنیر د ټول ټیم لخوا تاسو ټولو مینوالو ته د زړه د تله د زړه د ویښه د لوی اختر دغه لوی خوشحالیانې یو ځل بیا مبارک شه. امید لرم چې په دې اختر کې به د خپلو بچو په شان هغه بچون خپلو سینو ته رانږدې کوو څوک چې لاچاره دي، بېوسې دي، د هغوی په سترګو کې د غریبۍ سوالونه پراته دي. د دغې سوالونو د ویلو نه مخکې به موږ د دغې سوالونو جوابونه ګورو او کوشش به کوو چې د دغې لاچارو بېوسو خلکو کومک او امداد وکړو. یو ځل بیا زه د خپل طرفه د لټون بنیر لخوا ټولو پښتنو ته، خصوصا هغې مسافرو ته څوک چې د اختر په ورځو کې هم بې کوره دي، مطلب د کور نه بهر دي، هغوی ته یو ځل بیا دغه اختر نیکمرغه شه، د خوشحالو شه، د ترقۍ شه او د دوامدارۍ شه. د خپل رب نه دا سوال کوم چې یا الله دا اختر زموږ د ټولې ګردې نړۍ دپاره د امن، خوشحالۍ، سوکالۍ زیری وګرځوي. ډېره زیاته مننه. لټون بنیر ستاسو د زړه اواز. د لوی الله په امان.